د امو نفتي حوزې د استخراج هوکړې له لغوه کېدو وروسته د اسلامي امارت واکمنۍ چینایي کارکوونکي نیولي دي. نوموړې واکمنۍ د دغه چینایي شرکت کارکوونکي ولې او په کوم جرم برمته کړي؟ د یادې واکمنۍ او چینایي چارواکي یې په اړه څه وایي؟ بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پتمنو لیدونکو ستړي مه شئ. د امریکا ملي راډیو راپور ورکړی چې د طالبانو او یوې چینایي کمپنۍ ترمنځ د امو نفتي حوزې د نفت او غازو د هوکړې له لغوه کېدو وروسته طالبانو نفتي څاوې ولکه کړې او چینایي کارکوونکي یې له سیمې ایستلي دي. د سرچینو په وینا طالبانو د یادې کمپنۍ 12 کارکوونکي هم نیولي دي. په یاده چینایي کمپنۍ کې یوې سرچینې ویلي د روان کال په جون میاشت کې وسلوال طالبان نفتي څاوو ته ورغلي او پکې پر کار بوخت کارکوونکي له سیمې ایستلي دي. طالبانو له هغې وروسته بیا په کابل کې 12 چینایي کارکوونکي نیولي او د دوی پاسپورټونه یې هم مصادره کړي دي. له دغې پیښې وروسته 8 برمته شوو کسانو چین ته د تګ اجازه ترلاسه کړه، خو لا هم پاتې 4 کارکوونکي په کابل کې دي او د خوشي کېدو نیټه یې مشخصه نه ده. 8 خوشي شوو چینایي کارکوونکو هم کابل ته د چین د بهرنی چارو وزیر له وروستي سفر سره هممهاله بیرته خپل هیواد ته د ستنېدو اجازه ترلاسه کړې ده. د طالبانو د کانونو او پېټرولیم وزارت ادعا کړې چې یادې چینایي کمپنۍ پر خپلو کړو مالي ژمنو عمل نه دی کړی او همدا راز یې د امتیاز حق پر وخت نه دی ورکړی، نو له امله یې له یاد چینایي شرکت سره هوکړه لغوه شوې. خو د F-15 کمپنۍ کارکوونکو بیا دغه ادعا رد کړې او ویلي دي چې طالبانو په پټه پر دوی داسې سند لاسلیک کړی چې وښیي دغه هوکړه د چینایي کمپنۍ په خوښه پسخه شوې او طالبانو د دوی د دغه کار په بدل کې ژمنه کړې وه. په کابل کې د یادې کمپنۍ بانکي حسابونه چې میلیونونه ډالره ارزښت لري او ضبط شوي پاسپورټونه یې آزادوي. یو طالب چارواکي له نومښودنې پرته د یادې چینایي کمپنۍ د کارکوونکو د پاسپورټونو د ضبطېدو پخلی کړی.